او انسان ته بیا احتیاج ثابتېږي انسان محتاج ده انبیا محتاج و قرآن کې ډېرې خبرې داسې راځي انبیا غوندې اشخاص چې په دې کره کائنات کې الله تر نبیانو لوړ مخلوق نه ده پیدا کړی تر ملایکه هم لوړ دي تر ستورو هم لوړ دي تر لمر هم لوړ دي تر سپوږمۍ هم لوړ دي انبیا د انسان په د دې کره کائنات په نظام کې تر ټولو لوړ مخلوق ده نبیان لیکن نبیان محتاج نبیانو په خپله کار نه سای کولی ما مخکې هم درته ویلي و نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله درس توحید ورکوي خلکو ته د توحید درس ورکوي په دې نه نیم سوه کاله کې ډېر کړاوونه نوح علیه السلام تیر خلک به په راټول سو وبې واو په ډبرو به وویستی دونه به وویستی چې بیران به سئ خلک به ځینې روان سو چې خوا د مړ سئ چې خلک به ولاړو دی به بیا راپورته آخر الامر چې له دغې خبرې نوح علیه السلام ته یقین حاصل سو چې نور زما په قوم کې دغه استعداد نسته چې ایمان راوړي دا ورته معلومه سو له نه نیمو سوه کلو بعد بیا نوح علیه السلام دا زور نه درلودی چې په خپله یې پر دې قوم یو ټکه اچولی وای زموږ خلک څه دي په پلاني کې خبرې مه کوه شویهیي دي پلانی کوي دي عادي کوي نوح علیه السلام خپل قوم نه وشویاوه پر الله یې عرض وکړي ربي لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ولې تربیت راکوونکې ذاته نور د مځکې پر مخ ته خلک وشویوه یو کور د کافرانو مه پرېږده دغه حواله یې الله ته ورکړه په خپله یې په واک کې څه نه و زکریا علیه السلام زوی نه درلودی سپین ږیری سئ یو وخت دا شوق ورسره پیدا سو چې زوی مې وایي نو داسې نه دي کړي چې ولاړی د ابراهیم علیه السلام په قبر یې زانګو وځړوله بالا را رئیسه یا ولاړی اسحاق علیه السلام تعویض ور وکړ بالا را رئیسه بلکې مسله یې پر الله عرض کړه ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین ولی الله یوازې مې مه پرېږده ته ما ته وارث وبخښه خیر د وارثینو خو ته یې ما ته وارث وبخښه الله جل جلاله یحیی علیه السلام زوی ورکړي داسې د ایوب علیه السلام په رابطه راځي ایوب علیه السلام ناجوړه سو ډېر وخت ناجوړه و دواوې نه دي کړې اگر که دوا روا د یو سبب ده تعویضان یې نه دي کښلي بلکې مسله یې پر الله عرض کړه ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یا رب ما ته خو تکلیف رسېدلی ده نور د رحم والا ته یې الله بیا جوړ کړي جوړ په څه معنا جوړ خو سئ په یوه ان کې جوړ سئ الله د زرو باران پر وکئ د زرو لکه د ملخان غوندې داسې زر پر راوورېد د زرو باران یې پر وکړ له اسمانه یې زر پر راوورول چې کم وخت دې پناه الله ته وروړه په مشکلاتو کې اگر که اسباب دی روا دی جائز دی په مشکلاتو کې اعتماد پر الله کول پناه الله ته وروړل د مشکلاتو د حل والا الله بلل ځکه دا د انبیاو سنت د انبیاو هم په خپله کار نه ده کړی چې کم پیغمبر ته تکلیف پیښ سوی ده الله ته پناه وروړې چې کم پیغمبر ته تکلیف پیښ سوی ده الله ته پناه وروړې او انبیاو لره علم غیب هم نو
له یوسف علیه السلام له یعقوب علیه السلام څخه ورونو بوته یې دلته نږدې په څا کې واچاو یعقوب علیه السلام نه ده په خبر شوی یعقوب علیه السلام غوندې پیغمبر پټ حالات نه ورته معلومېدو پټ حالات یوازې الله ته معلومیږي د یعقوب علیه السلام زوی ورونو بوته د ورونو په خاطر هم دی خبر نه شو ورونو چل ورکوي ول موږ یې بیا یو په غره کې میله کوو ورونو دلته مشوره سره کړې وه چې یو ټاکه به پر واچو یعقوب علیه السلام د دوی په اراده پوه نه سو زوی یې په لاس ورکوي دی هلته لاس ور وتړل څاڅې ور واچاو بېرته رالو و پلار ته وویل دی خو لیوه راڅخه وخوړ پلار ته اندازه نه لګېده چې اوس څنګه شو قافله راله دا یې له څا څخه وکېښ یو یې وړ مصر ته یعقوب علیه السلام نه ده پکې ورسوی 40 کاله یا 70 کاله له یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام ورک یوسف علیه السلام یې کوچنی بوتی په مصر کې د مریي په شکل خرڅ کړ هلته پسې لوی سئ هلته 7 کاله بندي سئ له بنده آزاد سئ په مصر کې باچا سئ یعقوب علیه السلام تر پایه نه سو خبر موږ خو چې یو چا ته ورځو سم قدم اخو موږ وایي دی نه یي دی ما د هغه ځای ویني یعقوب علیه السلام تر پایه یوسف علیه السلام نه ولیدی چې هغه د بویتی هغه د ولاړی هغه د ولاړی 40 کاله مسلسل یعقوب علیه السلام دونه پسې وځړل په سترګو ړوند سئ مګر د دغه حالات ور معلوم نه سو د یوسف علیه السلام له غلامۍ څخه باچایي ته ورسېد هغه ته هم د پلار حالت نه و معلوم ورونه چې رالو د وپېژاندو پوښتنه ځینې وکړه چې پلار هم څنګه ده هغه وویل پلار خو م په تا پسې وځړل دونه یې وځړل اوس ړوند سئ یوسف علیه السلام نه و په خبر دا مطلق علم پر هر شي باندې علم په هر ځای کې علم دا د الله خصوصیت د الله یې بنده ته نه ورکوي کېدلی شی د وحی په تقاضا یا د الهام په تقاضا بعضې ولیانو بعضو نبیانو ته پر بعضو شیانو خبر ورکوي لیکن په ټولو شیانو باندې الله عالم ده د مخلوق علم په دې نسته د انبیاو سلسله وګورئ د قرآن کې راځي سورت کهف کې واقعات راځي سورت مریم کې راځي سورت یوسف کې راځي سورت عراب کې راځي د انبیاو واقعات انبیاو لره علم نو د پیغمبر علیه السلام تر کټ لاندې کونګری پروت و هغه نه و په خبر جبرایل علیه السلام په دروازه کې ورته ودرېدی ده ویل ولې دننه نه راځي هغه ویل ستا تر کټ لاندې کونګری ده دا لرې نبی علیه السلام دونه علم هم نه درلودی چې کټ لاندې په کونګري خبر شوی وای انبیاو لره علم غیب نه علم غیب یوازې د الله خاصه ده علم غیب هغه علم ته ویل کېږي چې بې سببه سړی پر یو شي عالم شي بې سببه که په وحی باندې علم راغی هغه پر سبب بنا ده که په الهام و په کرامت سره راغی هغه پر سبب بنا ده بې سبب علم غیب یوازې د الله خاصه ده بل بنده ته به نه ثابتوي هر چا ته به نه ثابتوي تصرف مطلق یوازې د الله خاصه ده بل چا ته به نه ثابتوي الله له موږ څخه خپل حق غواړي پیغمبر علیه السلام معاذ بن جبل ته وویل چې حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا د الله حق پر بندگانو دا ده چې عبادت یې وکړي یعنې واحد یې وبولي او شریک شی نه ورسره نشي نو که چیرې خپله زندګي کې د الله حق ورکو د الله حق ادا کو الله بیا غیرتمند ذات ده د دغه حق د ادا کېدلو په بدله کې بیا الله داسې دائمي خوشحالي مشترک کوي چې بیا به نه مکلفیت وي نه به اجبار وي نه به مشکل وي هر څه به د انسان په مخ کې آزاد پراته وي انسان به د خوشحالۍ او د خوښۍ وخت تیروي
او کچیری د الله حق ور نکو الله زورور ذات ته د الله په خپل حق خوا هم بدیږي الله ته چې موږ حق ور نکو د الله حق چې توحید ده د الله مطلقه غنا ده هغه تر پښو لاندې کو الله ته په یو نوع له انواعو په یو قسم له اقسامو احتیاج ثابت کو الله ته په یو قسم له اقسامو شریک ثابت کو الله ته په یو قسم له اقسامو څخه احتیاج ثابت کو نو بیا الله جل جلاله خپل حق له موږ سره په اساني سره اخلي او چا چې د الله حق پایماله کړی و مخکې مونږ وویل هغه ته به د دوزخ بندیخانه ور